دا یو دوه درې شعرونه به ووایم بیا به یو درې شعرونه ترجمه کړو دا د قیامت نه په ما وړاندې د قیامت ورځ ده دا د قیامت نه په ما وړاندې د قیامت ورځ ده ته به همدې جمعې له ځې او د زیارت ورځ ده دا د قیامت نه په ما وړاندې د قیامت ورځ ده ته به همدې جمعې له ځې او د زیارت ورځ ده او نننۍ شپه به د ګلونو په زړه څه تېرېږي نننۍ شپه به د ګلونو په زړه څه تېرېږي خبر دی ګرم چې سبا د محبت ورځ ده نننۍ شپه به د ګلونو په زړه څه تېرېږي خبر دی ګرم چې سبا د محبت ورځ ده او زما په شونډو کې اټاله چې ته کم یوې زما په شونډو کې اټاله چې ته کم یوې ای قبلېدلو واله سواله چې ته کم یوې زما په شونډو کې اټاله چې ته کم یوې ای قبلېدلو واله سواله چې ته کم یوې یا به مې خېجې په تن یا به مې رالویږي په سر یا به مې خېجې په تن یا به مې رالویږي په سر زه خو دې پېژنم دیواله چې ته کم یوې او پرېږده په زړه چې د غبار دی دا مه وایه پرېږده په زړه چې د غبار دی دا مه وایه دا غزل نه دی دا ازار دی دا مه وایه او په دغه څانګه کې انار دی غږ مه کوه په دغه څانګه کې انار دی غږ مه کوه دلته کې هر سړی بیمار دی دا مه وایه او دا چې د مخې ته ولس دی دا ولوله دا چې د مخې ته ولس دی دا ولوله دا چې د لاسو کې اخبار دی دا مه وایه دا چې د مخې د ولس دی دا ولوله دا چې د لاسو کې اخبار دی دا مه وایه زه یو غزل ویم یو لوکیشن نظم به لاله غزل مطلب ده چې ولرزېده د هواګانو د هیبت ډیوه ولرزېده د هواګانو د هیبت ډیوه ټوله شپه څیره څیره بله شوله تته ډیوه چا د خپل فکر د نفرت په لمبه کلی وسو چا د خپل فکر د نفرت په لمبه کلی وسو چا کړه روښانه د احساس د اذیت ډیوه د دانش صاحب شعر دی چې د درویشانو په خانقاه کې تورې وموندې شوې د درویشانو په خانقاه کې تورې وموندې شوې خو برآمد شوه د باغیانو د محلته ډیوه د درویشانو په خانقاه کې تورې وموندې شوې خو برآمد شوه د باغیانو د محلته ډیوه د بلیدو هڅه یې وکړله خو نه بلیده د بلیدو هڅه یې وکړله خو نه بلیده خو شکر د خپل ضمیر ته نه وه ملامته ډیوه لالا شعر دی چې د ډیوې لاندې چې تیاره وه هغه هغسې وه د ډیوې لاندې چې تیاره وه هغه هغسې وه د خپلې سطحې نه م ډېره کړله ښکته ډیوه که ته یې منې او که نه خو واقعیه دا ده چې که ته یې منې او که نه خو واقعیه دا ده چې په هواګانو کې مې راوړه سلامته ډیوه که ته یې منې او که نه خو واقعیه دا ده چې په هواګانو کې مې راوړه سلامته ډیوه کاش چې زه نه وم په کردار کې د ډیوې په شان کاش چې
چې زه نه وم په کردار کې د ډیوې په شانې زما په شانې وه د شکله د صورته ډیوه او آخري شعر دی چې د تورې شپې لون جنګ کې غشي په هغه لګېده د تورې شپې لون جنګ کې غشي په هغه لګېده چا چې په لاسو کې نیولې وه اوچته ډیوه